د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وخت کې دا د عصبیت او د قومیت چیغې ډېرې وال سوي دي، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ډېر حکمت و بصیرت د هغې مخنیوی کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د غزوه بني مستلق سره روان دی چې کله درې یو ځایه پورې رالو، په لاره کې د سهار وخت دی، قافله واوښتله. چې کله قافله کښته سوله نو دې وخت کې د اوبو ضرورت دی. انصار هم قافله کې ملګري دي، مهاجر هم قافله کې ملګري دي، او ډېر انسانان په قافله کې ملګري دي. مهاجر خپل غلام جهجای بن مسعود څاله ور واستوی چې ورسه د څاڅه اوبه راوړه. هغې چې کله څاله ورغلی، د دې څه مخکې د انصارو یو غلام دی سنان بن بوابر الجهني، هغې هم دې څاله راغلی دی د انصارو دپاره اوبه وړي. یوه ډله انصار دي، د مدینې جایي خلک دي، یوه ډله مهاجر دي چې د مکې مکرمې سے هجرت مدینې ته کړی دی. چونکې هغه انصاري غلام چې کله اوبه کې نو هغه دا خبره چونکې لږ د زوره څه کار واخیستی، وایي چې در څو پورې زما حیوان نه یوب سوی، در څو پورې زما لوښی نه یې ډک سوی، در څو پورې زما د اوبو ضرورت نه یې پوره سوی، زه بل څوک نور پرېږدم دی اوبو. دې وخت کې هغه بل غلام د مهاجرو جهجای بن مسعود هغې لږ زور ورسره وکړي. چې کله زور سره وسو، د دې دوو غلامانو په مابین کې لږ حتافایي و جګړه راله، لاس یې وله واچوی، او هغې مهاجر غلام انصاري غلام په دې سر کې په نیزه باندې وایي د هغې سر مات. هغې انصاري دستي نارې کې یا للانصار، ای انصارو نن راټول سئ، زموږ سره څومره ظلم روان دی. او مهاجر چې کله د انصارو څه کسان سره راجمع کړو، مهاجر نارې کې یا للمهاجرین، ای مهاجرین. نو دې وخت کې د هغې در شا څه انصار ودرېدو او د دې در شا څه مهاجر ودرېدو، او دستي پیغمبر علیه السلام ته خبر ورسېدی. چونکې صحابه د غزوې سره روان دي او ټولو په تورو باندې مسلح خلک دي، او یو د بل خلاف یې تورې سره راوکښلې. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په منډه باندې رالی، هغې خلک یې سره پر شا کولو او ورته ویل چې دا ناره د قومیت دا ډېره بدبویه ناره ده، دا د مابینه وغورځوئ. انصار پر خپل طرف پر شا سو او پیغمبر علیه السلام په مابین کې ودرېدی، مهاجر په خپل طرف پر شا سو. لیکن دی کې مسلمانانو کې هر وخت لکه زموږ په اصطلاح کې د لستوڼې مار، د هغې مصداق په هره معاشره کې منافقین، د هغې رنګونه د مسلمانانو یې د مسلمانانو په جماعتونو کې ولاړې، د مسلمانانو په ډلو کې ګرځي، لنګوټې و ژیرې د مسلمانانو یې، رنګونه او شکلونه یې د مسلمانانو یې. لیکن ظالم چې کله وګایوي په خوله کې غیبت د مسلمان په کامیابی باندې پریشانه، او د ظالم په ناکامی باندې پریشانه. بس نو هغې هر ځای دې موقع ته ګوري چې د دغه رقم موقع څه دی ګټه اخلي، او د دې موقع څه دی استفاده کوي، او په دې موقع باندې دی مسلمان ته تکلیف ورسولی. قسم د خپلې بزدلۍ په خاطر د هغې نور څه په وسه باندې نه یې پوره، صرف دا ژبه بس استعمالوي. نو دې وخت کې د منافقینو سردار عبدالله ابن ابی ابن سلول هغې په منډه رالی چې دا خو موقع ده. دستي خپل انصار، چونکې دی د مدینې د انصارو سو، انصار یو طرف ته کړل. باره ورته ویلی خلکو دا خلک خو موږ وپالل، دا خلک غریبان رالو، مسکینان رالو، د دې کورونه موږ ور جوړ کړل، دې ته نفقې موږ ورکړلې، او دا چې کله ښه موټه تازه ښه چاغ و زورور سو، د ټولو څه مخکې اوس پر موږ باندې معلوموي، او د ټولو څه مخکې اوس پر موږ باندې زورواکي چلوي، او د ټولو څه مخکې اوس زموږ سره ضد و نفرت کوي. نو عبدالله ابن ابی ابن سلول په خپل مابین کې بس دا مشکل سره روان کړي. چې کله دا ترتیبونه روان کول، باره مشوره پر دې باندې وکړه چې که چیرې موږ د دې سفره څه مدینې ته ورسېدو، لئن رجعنا منها الى المدینه، که د دې سفره څه موږ سالم مدینې ته ورسېدو، لیخرجن الاعز منها الاذل، چې موږ عزتمند د مدینې خلک انصار خلک یو، او موږ باشنده خلک یو، او دا خو یو ستړي خلک، ذلیله خلک، رسوا خلک، غریبان او درپدره خلک دي، دا چې زموږ مدینې ته راغلي دي، موږ به دا ټول د مدینې سبسي اخو. هغه څوک دي؟ ټوله صحابه یادوي، او د صحابو په ضمن کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یادوي، او د صحابو په ضمن کې ټول اصحاب صفه چې غریبان صحابه دي دا یادوي.
که چیرې ژوندي د دې سفره سه الله تعالی مدینې ته ورسول نو موږ به بیا هغه عزتمند د مدینې خلک به دا ذلیل خلک د دې ځایه څه لرې کوو. چې کله دا مشوره وسوه د دوی سره نږدې زید ابن ارقم یو کوچنی صحابي دی، ماشوم دی، دی د هغې په خبره کې څه نه وګڼل چې دا ماشوم په دې خبرو نه پوهېږي. هغه ماشوم چې کله د دوی مشوره واورېدله په منډه باندې راغلی پیغمبر علیه السلام چې عبدالله ابن ابی ابن سلول انصار را جمع کړي وو، پلانو په مجلس کې ناست وو او د هغې د ځانه سره دا مشوره وکړه که موږ د دې سفره څه مدینې ته برته ولاړو دا خلک به د مدینې سفر اخلو او چې پر دې خلکو موږ نفقه بنده کړو، پر دې خلکو موږ زیره بنده کړو او پر دې خلکو موږ په کورو کې میلمستیا او استوګنه بنده کړو، دا خلک په خپله سره غورځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره حضرت عمر رضی الله عنه ناست چې کله زید ابن ارقم ماشوم صحابي پیغمبر علیه السلام ته دا خبره راوړه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ د تشویش سره متغیر شو. حضرت عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د رنګ په تغییر باندې پوس. حضرت عمر رضی الله عنه چونکې صحابه دي، هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عاشقان دي، هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دومره تکلیف چیرې برداشتولی سو، هغې دستي توره وکښله، ای د الله رسوله ما ته اجازه راکړه چې زه د دې ظالم سر پاوا کم، د دې غم سا د دې څه مسلمانان خلاص کم. دا د منافقینو سردار دی او د دې ډله منافقین د ما او د منافقین سره پرېږدي. ورته که ما ته اجازه نه راکوي چې زه مهاجر یم، دی انصار دی، نو عباد ابن بشر انصاري صحابي دی، مخلص صحابي دی، هغې راوغواړه، هغې ته دا ذمواري ور وسپاره چې بس د دې غمه څه مسلمانان ور خلاص کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته عمره د حکمت د صبر د برداشت دا یو ډیره نازکه مرحله ده، دا یو ډیره نازکه موقع ده او دا د مسلمانانو نازک حالت دی. په دې وخت کې د منافقینو ظالمانو ته په مابین کې ځای مه ورکوه. ورته که چیرې زه نن ابی ابن سلول پر دې ځای باندې قتل کم نو بیا به د دنیا په قومونو کې د قتل مستحق دی، د قتل لایق دی، لیکن د دنیا قومونه به بیا زموږ خلاف سوی چې محمد خپل خلق په خپل لاس باندې قتل کوي. ورته بس د دې خبرې چپ خوله. دا مجلس دستی عبدالله ابن ابی ابن سلول ته ورسېدی، هغې په منډه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلی او د هغې سره چند کسان مشران صحابه انصار ورسره دي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مخ کې قسمونه چې ما دا نه دي ویلي. ما درته ویل د منافقت یو خاصه بزدلیت دی چې کله په دې باندې پوه چې پلانکی را خبر شو بس در هغه ځای باره در قسمو لاندې شوی. زما دا مطلب نو، زما دا مقصد نو، ما دی نه ویل، زما پر دې خلکو وسیله ده، زما دی. دا خپل منافقت د پټوالي دپاره بیا دی هر څه کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناست دی، یو څو مشرانو صحابو پیغمبر علیه السلام ته عذر پیش کوي، ای د الله رسوله ته مه ناراضه کېږه، دا ماشوم دی، شاید د دې په دې خبره فهم سر نه یې خلاصوی او شاید دې دا خبره ښه فهمولی نه وي، شاید د دې خبرې مقصد یې پوره نه یې اخیستی او تا ته در دې خبرې در دې ځایه پورې خبر رسولی او عبدالله ابن ابی قسمونه اخي چې ما نه دي ویلي، بس ته دی معذوره وبوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام زید ابن ارقم ته ویل بچی چې په خبره دې سر نسی خلاص، هغه خبره در بله ځایه مه رسوه. زید ابن ارقم وایي زما د الله په ذات قسم چې پر ما دومره تکلیف تیر سو چې ټوله شپه ورځ ما د شي څکه یا د شي خبره نه ده کړې، چې کومه خبره ښکاره وسوه ما واورېدله او ما در پیغمبر علیه السلام پورې د مسلمانانو د خیرخواهۍ په خاطر راورسوله او پیغمبر علیه السلام ورته زه ملامت کړمه چې بچی آینده داسې مه کوه. وایي ما اول خبره اکا ته وکړله. زید ابن ارقم وایي زما اکا زما په حضور کې پیغمبر علیه السلام ته وکړله، لیکن پیغمبر علیه السلام چې زه ملامت کلم، زما غم چې زما اکا زما ژړا او زما غم ولیدی، نو برارت البچی ما په دې نیت پیغمبر ته ستا خبره نه ده کړې چې تا به دونه ملامتي یا به پر تا دونه غم راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ډېر تشویش پیدا و په باطن کې، ځکه منافقانو په دې وخت کې چې میګویانې شروع کړي، په دې ځای کې مجلس کول، په دې ځای کې مجلس کول، دلته د مسلمانانو غیبت کول او دلته د مسلمانانو چا به دا ویل چې دا خبره ابی ابن سلول کړې ده، چا به ویل نه ده کړې. په دې لښکر کې قسم تشویش او ګډوډي راغله او د منافقانو کوشش دا دی چې د مسلمانانو په مابین کې ګډوډي جوړه کړي په هر دور کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل حکمت په تقاضا باندې سار وختي قافلې ته ول بس در غورځئ، نور دلته زموږ دپاره دا استوګنې ځای نشته،
د خپل عادت خلاف ډېره چابکه قافله راولاړه کړه. او چې کله قافله راولاړه سوه د انصارو یو سردار دی، په څه باندې خبر نه دی، اسید بن حضیر، هغې ورته راغله د الله رسوله قافله دې ډېره چابکه ولاړه که نه چا اودس وکړي، نه چا لمونځ وکړي، نه چا آرام وکړي، نه چا راحت وکړي. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي ته خپل صاحب باندې خبرې چې ستا صاحب کومې ویناوې کوي. هغه ورته وایي زما کم صاحب ورته ته ورسه د ابن سلول پوښتنه وکړي چې ابن سلول کومې ویناوې کوي. اسید ابن حضیر ورته وایي د الله رسوله ما ته اجازت راکړئ چې زه د هغې علاج وکړم. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي د هغې علاج به الله تعالی پخپله کوي. بس ځکه دا منافق دی، د منافق علاج الله تعالی پخپله کوي. قافله چې کله ولاړه در ماښامه پورې، ماښام صحابه ستړي دي او د ټولو صحابو دا تمه ده چې اوس به لږ ارام وکړو. ماښام صرف د ضرورت دپاره قافله ودرېدله. پیغمبر علیه السلام دستي بیا ورته قافله دربار کوي. قافلې در سهاره پورې تګ وکړي. د سهاره د خلکو دا خیال ولو چې ټوله ورځ و شپه مې په سفر کې تېره کړله، ډېر ستړي وو، نو بیا یې ورته وویل چې به سهار بیا دربار کوي. چې کله غرمې لراله صحابه ډېر سخت ستړي، د پیغمبر علیه السلام ورته ویل اوس لږ ارام وکړئ. د هغه ستړیا په خاطر د هغو د خلوص هغه مجلس ووتی، د هغه ستړیا په خاطر باندې هغو ته د ناستې موقع نس ومیلاو، د هغه ستړیا په خاطر هغې ته د راټولېدلو موقع نس ومیلاو. بس چې هغه کله قافله واوښته دستي ټوله ارام سو بیده سو. په دغه شکل باندې پیغمبر علیه صلات وسلام د حکمت په تقاضا باندې قافله مدینې منورې ته راورسوله او مدینې منوره کې ټول خپلو کورو ته رخصت کړو. چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام مدینه منوره کې ورځ نه وه تېره کړې، الله تعالی د عرشه څخه سوره منافقون راواستوی او هغه سوره منافقین کې دستي د عبدالله ابن ابی ابن سلول ذکر اوس. او کم الفاظ چې عبدالله ابن ابی ابن سلول د خپل خوله ایستلي وو، الله تعالی د عرشه څخه ورته راواستول چې عبدالله ابن ابی ابن سلول په پلانکي مجلس کې دغه خبره وکړه. پیغمبر علیه صلات وسلام زید ابن ارقم راوغوښتی، هغه ماشوم صحابي، برای در دې غوږ داسې وپیچي د ناز په شکل. ول دا هغه غوږ دی چې د دې د اورېدلو تصدیق الله تعالی د عرشه څه وکړي، چې دې غوږ څه اورېدلی دی الله تعالی د عرشه څه د دې تصدیق وکړي چې و دا خبره دغسې وسوله. بیا یې حضرت عمر رضی الله عنه راغوښتي، ولی عمره که ما پر هغه ځای د جلدبازۍ څه کار اخیستی وی او په هغه ځای کې مې ستا په ذریعه یا د عباد ابن بشر په ذریعه باندې دا ظالم منافق قتل کړی وی، د څومره انسانانو به دا سږمې سرې سوي وی چې ولې داسې وکړو. لیکن نن د دې منافق د رسوایۍ په خاطر هغه انسانانو چې هغې به سږمې سرې کېدلې، که زه هغې ته نن اجازه ورکړم په خدای قسم د ده پر مرګ باندې به صرفه نه ولري. نو ځکه دا د حکمت تقاضا وه، دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د صبر تقاضا